درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ډاکټر صاحب که اجازه راکړئ د عبدالرحمن احمدزي پر نظر چې واردات په ډالر دي دا ډېره لویه ستونزه ده او د زدران صاحب خبرو چې 4 میلیارده ډالر په بهرنیو هیوادونو کې زموږ ځینو کسانو هلته راایستلي له افغانستان څخه او د کاذب اقتصاد په اړه له دې نه وړاندې د ایران مسله یاده کړم. څومره منفي تاثیر رښتیا هم لرلی شي؟ داسې راپورونه خپاره شو چې ایران له بازار د افغانستان له بازار څخه ډالر ټولوي او خپل هیواد ته وړي. زه د دغه دواړو درنو اوریدونکو سره هم له احمدزي صاحب سره هم له زدران صاحب سره کاملا موافق هم دغه نظر کاملا درسته هم ده. احمدزي صاحب وویل چې زموږ ټول مواد په بازار کې دي وارداتي دي او د مقابل کې موږ اسعار ورکو زیات. لوی پرابلم ماته په اول کې ویل دا چې موږ خپل تولید نه لرو. د موږ د تادیاتو بیلانس یا تادیاتو په بیلانس کې خاص د موږ تجارتي بیلانس ډېر منفي ده. ډاکټر صاحب اجازه راکړئ، یعنې دا خو داسې نه ده چې په یو نیم کال یا 2 کالو کې موږ تولیدات له لاسه ورکړي، خو پخوا هم موږ تولیداتي هیواد نه وو، یعنې هغه ډول تولیدات مو نه شوه کولی چې د کور دننه ضرورت پوره کړو او بیا هم صادر یې کړو. ډالر دومره په بېحده او په شکل باندې لوړ لاړ نه له نو نور علتونه هم د دې ترڅنګ شته. ما خو تاسو ته عرض وکړه چې دا خو ډېر علتونه دي، موقتي او دایمي او خارجي او داخلي او هغه دي. په دغه جریان کې چې موږ صحبت کوو موږ ویل څونه عرضه د ډالر بازار کې کمه شوې ده. هغه چې خارجيانو راوړل دلته په کې داخل د مملکت کې هغه ټول په موږ درېدلې ده او د موږ تولیدات او صادرات هم واقعا کم شوي دي له پخوانه. ولې چې هغه څوک چې هغه په اصطلاح سره په دغه کار بوخت وو هغوی تشویق نه شو، هغوی سره کومک ونه شو، هغوی ډېر په دې مسایلو کې نقص وکړ، اکثره پرېښودل. ډېر د موږ فابریکې وتړل شوې چې موږ ونه شو کولی خارجي هغه سره مشابه هغه سره رقابت وکړو. دا چې وتړل شو بیا خارجي مواد زیات شو چې راشي د خو نه شو کولی چې هغه ځای ډک کړي په دې مملکت کې، هغه مو پرېښوده. دغه پروسه روانه ده. پخوا مثلا موږ یو په هرات کې وایي چې 200 فابریکې وتړل شوې، ونه شو کولی ایران سره رقابت وکړي. موږ دوی حمایه نه کړ، موږ دوی ونه ساتل، موږ دوی د خدای په جهاد پرېښودل او هغوی دا خو یو رقابت تجارتي ډېر بد شی دی. یو هغه قوي تولید کننده مواد تولیدوي دا ډېر وختو کې په نقص کار کوي چې خپل عریض شکست ورکړي چې هغه ونه شي کولی رقابت وکړي، هغه یې له میدانه وویسته بیا خپله ګټه بېرته له ټول نه جبرانوي. موږ باید پرېنږدو چې د موږ مؤلدین د نورو په مقابل کې د رقابت توانایي ونه لري. موږ له دوی نه محصول زیات اخلو، مالیه ورته نه معافوو، نور کومکونه سره هیڅ شی نه کوو، د خدای په میدان کوشش کړی ده د نس کوي رقابت وکړي. هماغه ده چې د موږ تولیدات کمیږي او په جای واردات زیاتېږي. که د دې ترڅنګ سیاسي او امنیتي وضعیت څومره تاثیر درلودلی شي؟ یقینا هغه هم تاثیر لري ډېر، خو دغه ټول یو مجموعه د عواملو ده چې په دې باندې تاثیر لري. دې باندې یو کمپلکس هغه توجه باید وشي په ټولو خواو باندې. هغه تاسو دلته یاده کړه د ایران موضوع خو په ایران کې دوی تر اوسه پورې اوس لږ وضع مخ په بهبود ده، پس له دې نه چې د تحریمات د اقتصادي کپړې باندې رافرسي په تدریج سره ټوله دوی په ډېر شدید په کمبود د اسعارو موجو صادرات سقوط وکړو. دوی خو ټول اقتصاد د تیلو په صادراتو ولاړ ده، که چې نور تولیدات هم ډېر قوي لري په دې غږ کې، ولې عمده یې هماغه ده. دغه تحریماتو دی ډېر زوبل ښه او د کمبود احساس او هماغه ده چې د تومن هغه ارزش په شدت سره کته لاړ. اوس 1000 تومنه د موږ تاسو 18 افغانیو تقریبا معادل هغه لري. هماغه چې دوی د اسعار په ټول ایران ته اته ضرورت په دې خبره تتله او په دغه تومن باندې به د موږ د تاجرانو الته هغه اخیستل. الته په تومن باندې مواد چې دوی داخلي تولیدات دي هغه فرق نه کوي. دغه خاطر دوی ته ارزانه تمامېدل چې ډالر جګل ته خرڅ کی او په ارزانه تومن باندې مواد وخت راوړي ډېرې ګټې پکې کولې. د دې مخه څوک نیوی نشي. ګرچې اوس مرکزي بانک په دې باندې توجه کړې ده، دغه جا پورې څه چې کوشش کوي چې دغه تک د اسعارو مخه ونیسي ایران ته. دوی یو سیستم نیولی چې خپل دغه اسعار چې بازار ته کوي عرضه کوي دا په بانکونه خرڅ کړي، په صرافانو په عادي په بازار مارکیټ کې نه، اکثرا دغه تجارتي بانکونه واخلي او هغوی ته یو لیمیټ تعیین کړي چې دوی په دغه نه تفاوت باندې خرڅوي شي بیرته چې یو ګټه پکې دوی وکړي. که همدلته هم یوه نیوکه شته چې مرکزي بانک پر داسې کسانو باندې دا ډالر پلوري چې
هغه یو ډول هغه کسان اوسي چې له مخکې څخه تعیین شوي دي، خپل صرافانو دا وویلي چې یعنی په عامو صرافانو باندې دا نه ویشي، هغو کسانو سره د معاملې له مخې نه ورباندې ویشي یا پلوري شي، هغوی سره پخوا خبرې کړي. دا پخوا تر هغه پورې چې زه په دې کې هغه یم معلومات لرم، اوس په شدت د دې مخه نیول کېږي. حتی د دوی په همدغه هغه کې په دغه لیلام د اسعارو کې د پارلمان نمایندګان اشتراک کوي، د همدغه بخش دی هغه چې په همدغه لیلام په وخت کې ناستي په دې هغه کې، او نور خلک هم پکې ناستي، تانه د بانک خلک نه دي. او ما تاسو ته عرض وکړ چې دوی دوه ډېر ښه اقدامات کړي په دې کې. یو دا په داسې کې څوک خرڅ کړي چې دوی اطمینان ولري چې دغه په همدغه بازار کې د محصولاتو د واردات لپاره مصرفېږي، نه دي بل مملکت ده. دویم دا دوی کوشش کوي چې په فزیکي پیسو خرڅ کړي، یعنی نقد پیسې پکې واخلي. دا مهمه دا ده چې دوی له بازار نه غواړي چې د نقدو پیسو مقدار کم کړي. هر څونه چې فزیکي پیسې په بازار کې کمې سي، هماغونه دې ارزښت جګ هر څومره چې پریمانه سي هغه په خو به دا یو حساب بل حساب ته هغه د معاملې په اساس پیسې هغه کېدي چې مثلا دغه میلیونه افغاني د افغانستان بانک په حساب راغلي دی او بل چاله حساب او په مقابل کې د ډالر اخیستل، ډالر بیا نقد اخیستل، اخواته چې وستل. اوس بانک کوشش کوي چې هر څوک چې د اخري نقد فزیکي پیسې راوړي بانک ته. دا تاثیر داره چې موږ تاسو ولې چې فزیکي کمی دا د نوی رئیس د بانک اقدامات دي چې واقعا باید مؤثریږي چې نو یو بل مسله ده چې اوس ډېرې کمې پیسې بازار ته وړاندې کېږي لیلامي. ما خو تاسو ته عرض وکړ په خو په صلاحو میلیونه وتلي، اوس دوی کوشش کوي په یو هفته دوه هفته کې تر 8 میلیونه ته حتی وایي تر 8 هم نه تر 40 میلیونه پورې ډېرې کمې شوي دي د بازار ته لیلامي. خو ما تاسو عرض وکړ چې دغه پیسې بازار ته ویستل معنی دا ده چې موږ مصنوعي صورت سره څنګه چې پېشتر هغه وویل چې د موږ اقتصاد یو دروغجن اقتصاد دی، یو تقلبي اقتصاد دی، یو مصنوعي اقتصاد دی. د مصنوعي صورت سره موږ د پیسو قیمت جګ ساتو. اساسي کار دا ده ډاکټر صاحب اجازه راکړئ، تر کله موږ به په کاذب اقتصاد باندې حساب کوو؟ اساسي کار هم دا ده که موږ خپل اقتصاد ته سمه توجه ونه کړو، چې موږ خپل تولیداتو ته رشد ورکړو، موږ به همیشه په دې مخالفت اخته یو. هماغه چې احمدي صاحب ویلي د موږ قیمتونه چې د وارداتو په ډالر اخلو جګ او دا فشار به ټول په خلکو راځي. موږ له دغه باید خلک خلاص کړو. دغه اساسي کار دا ده چې موږ باید خپل تولید ته موږ په دغه 14 کالو کې هیڅ یو تولیدي مؤسسه په دې مملکت کې جوړه نه کړه. د صنعتکارانو د برخې مسؤلین وایي چې تقریبا تر 24-25 مواردو موږ خودکفایو په افغانستان کې، چې له پایپونو نیولې تر سیخ ګولو تر سمنټو تر څه شي دا د حکومت کار دی چې په هغو توکو چې رښتیا هم موږ د افغانستان هغه یا حتی دا ویلي چې موږ کولای شو صادرې کړو ځینې هیوادونو ته د نوشابو په برخه کې د بوټانو په برخه کې ډېر شیان داسې وښودل. نو دا خو د حکومتونو کار دی چې رښتیا هم وشي کولای چې په هغو توکو باندې چې کوردننه دلته تولیدېږي د بهرنیو توکو پر وړاندې مالیه یا ډېره شي یا دغه ډول تعرفې ډېرې شي چې د هغوی مخه ونیول شي او دلته دا رشد ورکړي. مختص دغه عرض وکړو چې موږ باید دوی حمایه کړو. دوی کولی شي دغه بازار تر یو مقداره پورې ټول ضرورت به رفع نه کړي، مګر هماغونه چې دوی کولی شي اول باید د دوی مواد په بازار کې خرڅ شي. پس هغه کمبود څه ده تر څو چې موږ جبرانو، تر څو چې نورې فابریکې جوړو یا دې فابریکو ته توسعه ورکوو، پرېز له خارجه راشي موږ ضرورت ورته لرو، مګر هغه خارجي مواد باید داسې نه په داسې قیمت چې د موږ صنعت له منځه یوسي. د دې د رقابت هغه توان باید موږ ته ورنه کړو، زور باید سره کومک وکړو. ډېر یو بل مهمه او جالبه مسله دا ده چې د صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو خبر ده. وایي کله چې په ګمرکاتو موږ د ګمرکي له برخې له کسانو سره خبرې کوو، هغوی وایي چې موږ ته د وزارت له لوري ویل شوي دي چې تاسو باید دومره کچه ګمرکي پیسې یا تعرفې پیسې تاسو باید دغه معیار باید پوره کړئ. نو هر څومره که مونږ د هغو توکو پر وړاندې چې له بهرنیو هیوادونو راځي او مونږ د کور دننه کولی شو تولید کړو، د هغه مخه نه شو پینیولی، ځکه چې مالیې وزارت ورته ګراف ټاکلی چې دومره ګراف باید تاسو دلته مالیات راوړئ یا د تعرفو پیسې باید شي. آیا په دغه ډول پالیسۍ باندې بیا موږ کولی شو د هغو توکو مخه ونیسو؟ دا خو په دې کې تاثیر نه لري. دا خپله هماغه پالیسي د دوی مهمه ده چې دی څونه مالیه تعینوي، څونه محصول تعینوي یو شي ته،
هغه څوک چې هلته په ګمرک کې ناسته عملي کوي هغه ته وایي سره دغه شي نه 10 روپۍ محصول واخله 10 اخلي که هغه ته وایي 10 واخله 10 اخلي هغه نفر چې هلته ده هغه په دې کې تاثیر نه لري هغه باید تمدنه کوشش وکړي چې هغه محصول په کامل صورت سره واخیستل همدا خبر دی وایي مالیې وزارت دوی ته وایي چې باید د ګمرکاتو عایدات لوړ شي مګر د خو ته نرخ نشي تعینولی چې هغه قانون ده چې مثلا دغه قلم چې واردېږي دغه قلم باندې باید ته فرض وکړه 1% یا 2% مالیه واخلي له قیمت نه په تور د مثال پیدا وویلي هغه ګمرک د تغییر نه څور کوي هغه 2% باید خپل واخلي دا چې څونه مال راځي څونه راځي هغه باید کوشش وکړي ضایعات پکې رانشي یعنی کم مسئول نسی یا مال با دیری دی به کم خی په خپل فوربو کې پټ تیر نسی پکې سوء استفاده و نسی دغه د ګمرکاتو کار داسې نور خو د موږ پالیسی دی مالی باید صحیح تنظیم شي موږ باید وګورو چې دغه مواد راواتک موږ ته ګټه لري که نقص لري د موږ تولید لپاره وړي موانع خلقي او که دغه بعضی کمبودونه دي چې مجبور اوسو هغه په دې باندې چپران کو دغه په څه باندې زه په دې عقیده یم چې ټول شیان چې مشابه تولید په داخل کې لري هغه باید محصول دونه موږ تعیین کو چې دغه قیمت له خارج راځي د موږ د داخلي تولید نه قیمت ته خو اصلي خبر هم دلته ډاکټر صاحب وایي چې دغه محصول دومره ټیټ نه ټیټوي هغه د خبر چې وایي چې د ګمرکاتو عواید راکمېږي ما تاسو ته عرض وکړ چې دغه سیاسي غلط سیاست ده یو زه د وزیر سعودي بنگلې سره څنګه احترام او محترم یو پر اصل کار کې څوک چې هغه غواړي چې خپل ځان له خوخي چې موږ محصول دی دونه جګده اقتصاد د مملکت په شنه ګرځي زه تاسو ته په خواري وزیر صاحب هغه وایم د ځخلوا صاحب وخت یو وخت دوی د زړو موټرو واردات افغانستان ته منع کړ قبل یو څو کاله مخکې وزارت مالیه پیشنهاد یې وړ حکومت ته ورکړ چې دا چې منسي خو موږ غرق شو موږ دغه نه دینه مالیه اخلو دلته په اساس دې منسو وزارت چې د خلکو صحت ته واک دا زړه موټر دی دود کوي محیط خرابوي فضا خرابوي نور خرابوي او څل نور مشکل پیدا کوي او په بازار کې دونه ډیر سوي ترافیک نه ټول کړی دی دا د خلکو د صحي ملحوظاتو له خاطر د نور وطني ملحوظاتو خاطر باندې کړو دوی دا خو د موږ خو عواید کمی د خو موږ دونه مسؤل دي نه دوی دا ټول د مملکت د خلکو صحت او صحتمندي او ټول ژوند یو خاطر کې به اجازه ورکړي دا د هغه کاذب اقتصاد ما کاذب اقتصاد تاسو چې دا د موږ مسؤل جګلارسي موږ ولر یو مسؤل دا خو ډیره خبره ده چې تاسو ډیر مثال دغه اوس دغه دوه واقعیت په افغانستان کې وسوي دا یو د په دغه کریډټ کارتو دیغه باندې 10% مالیه تعیین کړ دا څونه صحیح ده څونه غلطه ده بل خبره ده اول د دې ټول فشار په عام خلکو دا د ولس په وسیله پرګنو راکې څنګه چې په حدود 10 میلیونه کسر دین استفاده کوي په افغانستان کې ته د 10 میلیونه کسر ټول سرمایداران نه دي د دې کې ممکن 1% سرمایداري نو ټول دغه عادي خلک د افغانستان دي چې هغه څنګه چې احمدي صاحب ویل ارورا سټارشپ په قیمت کېږي او دغه عادت کفایت نه کوي ته دغه واغم ته واخله دغه امکانات چې د خپل یو څو سره په خارج کې یا په داخل کې او ځای کې تماس وسی نه دم ته واخله ته خو معنوي لحاظ هم د زوبل کړي غیر اقتصادي لحاظ او دا پیسې ټول ته ناراضي ټول د شرکتو جوبوت دي سل قماغه چرته وکي سیستم ورته وسنجي او د مهارت لري څه کمیټي وي یو سل یو هم سیستم ورته جوړي وخت عقل نه چې غیر قانوني پیسې له خلکو دا واخلي مو پرون کار تاسو ولې لمانه له فیصد ګرځولې ده په داسې حال کې چې ولسی جرګې دا رد کړي ده دا غیر قانوني د خلکو په پیسو باندې دستبرد د غیر قانوني هر محصول هر مالیه باید پارلمان تایید کړي هغه چې پارلمان نه تایید کړي هغه غیر قانوني ده دوی اول فرمان هم دغه مشاور صاحب د ولسمشر د پارلمان په وخت چې د په تعطیل کې او په رخصتي کې د فرمان قانوني صادر راوي وست چې 10% مالیه دی واخیستل صریحا خلاف د قانون اساسي په قانون اساسي کې صریحا ماده ده چې ولسل مشور کوي چې د ضرورت په وخت کې تقنینی فرمانونه په غیاب دیغه کې څنګه په رخصتي کې صادر کی په استثناء د مالی مسایل او بودجوي مسایل دا صریحا په قانون اساسي کې ذکر ده او دا هغه تبدیل نه پیدا نو مشاور صاحب حقوقي سر مشاور سره هغه جوړ ک صریحا د مالی ماسي هغه چې د قانون اساسي سره تضاد لري دا خو هغه فورا په موږ عملي بیا د لا پارلمان د دغه ماده د قانون اساسي په اساس رد چې د خلاف قانون اساسي ده
مګر تر نن له موږ اخلي. دغسې غیر قانوني پیسو اخیستل له ملت نه تاسې نشئ کوئ خپله بوجه پوره کړئ یا خپل اسعارو ته ارزښت ورکړئ. دغه د خلکو پیسو ده. یا مثلا د کابل بانک قصه څو ورځې مخکې اوس چې دا قراردادونه سره یو مجرم سره امضا کېږي، تفسیر به موږ نه وایو، ستاسو په تلویزیونو کې ډېر ویل شوي دي. ولې دا خو شرماوره خبره ده. دغه به څونه پیسې دولت ته راوړي چې تاسې خپل ټول نظام بدنامه کوي په دې باندې، خپل سیستم د مالي په دې باندې بدنامه کوي. دغه خلکو چې د کابل بانک دې هلته ورساوه قرضونه او دا مسایل بیل پرېږدي. دوی د موږ مالي سیستم بدنامه کړ ټول هغه ته. څونه کومکونه د مملکت سره کېدل چې دوی مخه ونیوله چې تر څو خپل یو علت کېدای شي چې د اسعارو د بیې د ټیټوالي علت بیا هم کېدای شي همدغه مسله ډېر امکان لري. یعنې یو له علتونه ولو چې ضعیف فقط دا کېدای شي. مخته ته چې ډېر کومکونه په موږ ودرېدل، ډېر پیسې رانغلې. تاسې اول خپل مالي سیستم اصلاح کړئ. د کابل بانک په هغه باندې په مثال باندې دوی موږ سره دا برخورد کاوه. دا خو ډېر لوی خیانت دی خلک افغانستان ته. اوس موږ بیا راولو موږ بېشک دا خو بیا د موږ سیستم بدناموي چې ته هغه چا چې ته بانکي هغه یې دونه بې پرستیژه کړی و په دنیا کې، اوس بیا هغه په هغه کې ده. یعنې ته دې په جای چې دې سیستمه دی وباسې تی بېرته راولې داخله یې په دې کې هغه هم په ډېر لوی امتیازاتو باندې. دا خو هغه پتن کړنده هغه دې په دې باندې موږ اقتصاد نه جوړېږي. ما تاسو ته ویلې موږ باید ډېره لویه توجه دې ته وکړو چې موږ مملکت کې خپل تولید جګ دې ته باید موږ تولیدي مؤسسات جوړ کړو. موږ باید خپل معادن استخراج کړو. موږ د خپل دوستانو سره باید داسې په کره هغه باندې طرحه کړو سره چې موږ دغه ته ضرورت لرو. غیر هغه نه موږ همیشه د تا هغه ته په اصطلاح سره خیرات ته کېناستئ نه شو. خیرات خو دل موږ نه جوړ کړی. بله د ډالرو د لوړېدو مسله یوازې یوه ستونزه نه ده چې ډالر د لوړ شي او بس، نورې ستونزې هم راولړې کړي دي. ډاکټر صاحب وګورئ حتی برق هم په دې وروستیو کې د برېښنا شرکت برق لوړ کړ، طرفه یې لوړه کړه. ویلې چې موږ په ډالرو باندې برق له ترکمنستان سره قرارداد کړی دی، نو ډالر باید ورکړو. نو په دې خاطر ډالر لوړ شوي نه، موږ هم باید برق لوړ کړو. حتی د برق زموږ لومړنۍ اسانتیا هم په ډالري سیستم باندې ده او تاوان بیا هم هغه مستهلک اوس اخیستلی، هغه څوک چې مصرف کوي. بیا نو حل لاره څه ده بالاخره؟ ای کاش کې تنها یوازې ډالرو پورته کېدلو مسله وه چې ډالر سره کاروبار و، هغوی ته یې تاوان یا نقص رسوه خو نورو کسانو ته یې نه رسوه. زه تاسو ته همیشه وایم، همیشه مې ویلي دي، موږ باید کوشش وکړو خپله خودکفایي ته چې خپله په خپلو پښو ودرېږو، چې له ځانه ځان پوره کړو، خلکو ته باید احتیاج ونه اوسو. ما به څو ویلي دي موږ باید ماهیګیري زده کړو، د ماهیګیري هغه ولرو، دې ته منتظر نه اوسو څوک موږ ته تیار مایان راوړي چې موږ یې وخورو. موږ خپله باید دا مایان ونیسو، خپله باید وسایل ولرو دې کار. دغه د موږ دوستان چې موږ سره دوستي لاپې وهي، دوی باید موږ سره دغه دوستي وکړي، او که نه موږ به په دې دوستي باندې اعتماد نه شو کولی چې موږ د احتیاج خلاص کړي. موږ ټول خلکو ته احتیاج هستو، هر چي ته احتیاج هستو. برق له بل ځایه راغواړو، د موږ اوبه سرشارې ځي نور مملکتو ته، یو بند برق موږ جوړ نه کړو چې موږ له دغه نه بېنیازه کړي. هغه اوبه چې موږ لرو هېڅ د منطقه کې څوک نه لري. د منطقه کې ټول موږ نه زیات برق لري. په دغه آمو سیند باندې برق جوړېده داود خان په وخت کې، په هغه وخت کې پروژه وه د پنج په سیند باندې مشترک له تاجکستان سره. تاجکستان او موږ په مغشرو د آمو کې د پنج څخه ورته وایي، لکه چې 15 اوبه دي چې راځي راته جوړېده. د دونه برق ورکاوه نه تنها افغانستان ته برق ورکاوه بلکې صادرات ته ورکاوه. موږ تر اوسه پورې په دې کې ځان په دې وپوهوو، موږ کولی چې په دې کې څه تاجکستان ځان ته جوړ کړو. تاجکستان دونه برق ته اوس موږ ته راکوي، بل ته هم راکوي، بل ته هم راکوي. له موږ آمو سیند نه اخلي چې زه ورسره شریک یم. مغزې ته نه اوس دغه د موږ سیندونه چې به اوبه ځي هغه ته په سلهاوو وارې دې ته اقدام شوی چې ته بند جوړ شي. مخه یې نیول شوی ده، مخه یې چا نه ده پرېږدي. سیاسي ملحوظات یې مخه نیول شوی ده، اقتصادي لحاظ مخه نیول شوی ده. نو دغسې دوستي به موږ څه کوو چې د موږ په دې کې نیسي او موږ تر همیشه خیراتخوره پاتې کېږو د خلکو. خو که چېرته دغه دوستي دوی رښتیا هم په واقعي شکل باندې ترسره کړې وه او یا هم ترسره کړي، بیا زموږ احتیاجات خلاص شو، بیا د دوی د لاسوهنو زمینه هم په افغانستان کې بندېږي. خبر په همدې کې ده، ولې موږ همیشه په دغه حالت کې دوی وساتي؟ د موږ خلک باید په دې کې تصمیم ونیسي. موږ خو مغروره خلک لرو،
موږ همیشه د خپل د غیور باټې وهلې دي. موږ باید په خپلو پښو ولاړ خلک اوسو. موږ ټول امکانات لرو. موږ دونه ثروت د مځکې لاندې لرو په منطقه کې څوک نه لري. ډاکټر صاحب بدون شک امکانات لرو، خو د امکاناتو څخه د ګټې اخیستنو چاره یا چل موږ ته نه راځي، او که راځي هم بیا د چل امکانات غواړي. نو موږ به څنګه رښتیا هم د آمو په سیند باندې بند جوړ کړو، په دغه اقتصاد باندې، په دغه کاذب اقتصاد باندې چې موږ لرو، یا موږ څنګه به د کجکي بند زر فعاله کړی و چې تر اوسه پورې فعاله نه ده، یا موږ به څنګه د کونړ پر سیند باندې بند جوړ کړو چې باید جوړ کړی و، خو نه شو کولی، هغه وس نه لرو. خو نړیواله ټولنه چې هم دلته د افغانستان د بیا رغاونې او د ملاتړ لپاره څخه راغلې ده، په واضح ټکو یې وویلې چې لویې پروژې موږ نه شو عملي کولای په افغانستان کې. بیا د دوی سیاست موږ ته معلوم دی، نو دوی نه باید موږ ګیله وکړو. موږ خو ګیله کوو، د دې لپاره ګیله کوو چې موږ په دنیا کې د موږ رهبران وایي دوی چې موږ دوستان یاست. موږ باید دغه دوستي معلومه کړو، یو خوا یې کړو، یک طرفه یې کړو. اوس پاکستان د موږ په امورو کې دونه لاس وهي. دغه طالبان دي، دا داعشیان دي چې هغه ټول د پاکستان میډن پاکستان داعشیان دي او دا نور دي. لوی ترین عمده مرغۍ دا ده چې موږ په همدغه بدبختي کې پاتې سو. موږ ونسو کولی چې په داسې قدرت ته دې رسو چې بل د سره رقابت وسو کولی. دلته خو ټول بازار د فروش هم موږ یاستو. که موږ دروازې په وتړو د پاکستاني په اصطلاح د موږ د دري په اصطلاح دغه تلپته مال بیا څوک اخلي؟ یعنې ډاکټر صاحب بهرانیان به نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي، بلکې افغانان او افغان سیاستوالان، سیاستمن کسان باید په دې باندې پوه وي چې که دوی نه غواړي نو موږ باید هم خپل هیواد جوړ کړو، لکه څنګه چې پاکستان له دغه ډول کړنې نه استفاده وکړه خپل هیواد توګه. څنګه کولی شو رښتیا هم ښایي موږ استفاده وشو کولی؟ خو بیا هم تاسو ته ویل موږ باید دغه سوال طرف کړو. دې وغله ما څو سوالې ویلي دي چې یا یار سه یا بیزار سه. موږ په دغه دوستي باندې عقیده لرو، موږ به ورسره اوسو، موږ نه لرو. مګر داسې هغه موږ نشو کولی دوستي له هېچا سره چې د موږ د ملت، د موږ د خلکو بدبختي پرې کړي، د موږ آینده ورانوي په دې کې. اوس ته واضح وایو له امریکا سره نور سره ډېر دوستان دي، دوبۍ ډېر ښه نږدې دوست ده، سنګاپور ډېر ښه دوست ده، جنوبي کوریا ډېر ښه دوست ده. هغه ډېر پیشرفته صنعتي مملکتونه دي. یعنې موږ په پیشرفت کې ممکن دا دوستي خرابه نه شي، مګر که موږ په دې بدبختي کې وساتل شو دا دوستي خرابېږي، د روسي نه پیدا کېږي. که موږ سره هغسې کومک وشي چې مملکتو سره سوی دی، هغسې سرمایه‌ګذاري زمینې مساعده شي، د صلح زمینې مساعده شي، موږ کولی شو لکه هغو مملکتو غوندې له دوی سره دوستي ولرو. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب په دې هیله که نړیواله ټولنه له موږ سره رښتینې نه اوسي، خو د دوی له نه رښتینوالي څخه موږ باید استفاده کړې وه او ویې کړو او خپل افغانستان، خپل هېواد په پښو ودروو. مننه کوم بیا هم درنو تاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا هم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه او سوکاله اوسئ.